دوستانو د تجوید په قاعده کې ادغام زده کوي چې ادغام څه ویل کیږي. ادغام په لغت کې پټول ته وایي، په اصطلاح کې د یو توري پټول دی په بل توري کې چې اول ساکن او دوهم متحرک وي چې دواړو څخه یو شد لرونکی توری جوړ شي. اول توري ته مدغم وي او دوهم توري ته مدغم فيه ویل کیږي. او د ادغام توري چې دی دا شپږ دی. يرملون یې جمع ده. هر کله چې د ساکن نون نه وروسته د يرملون د حروفو څخه یو حرف راشي نو الته ادغام کیږي. او یا د تنوین نه وروسته چې تنوین دوه زورونه دوه زیرونه دوه پیخونو ته مجموعي یعنی دې ته ویل کیږي يرملون حروف. هر کله چې د تنوین نه وروسته د يرملون حروفو څخه یو حرف راشي، یا راشي، را راشي، میم راشي، لام راشي، واو راشي، نون راشي، نو دلته ادغام کیږي. يرملون زمونږ استاد د پوهې لپاره تی جوړ کړی دی، نو د یو لفظ ته جوړ کړی چې زموږ ستاسو ذهن کې په اسانۍ سره کینی. یا دا را د میم د لام د وو د نون د کله چې د تنوین یا ساکن نون وروسته د حروف څخه یو حرف راشي هلته ادغام کیږي. مثالونه به نننی درس کې دا یې ګوره. لغوا ګوره، لغوا ولا کذاب، لغوا ګوره حمزه ده دو زورونه دي واو حرف باندې. لغوا ولا کذاب دیتا ادغام ویل کیږي. وروسته د يرملون حروفونه واو حرف راغلی نو لغوا ولا کذابا. جزاء کې ګوره جزاء کې حمزه باندې دوه زورونه دي، وروسته يرملون حروفونه میم راغلی نو دلته ادغام کیږي، خو ادغام مع الغنه کیږي ځکه د غنی صفت میم لري مشدد د میم. من ربک ګوره من ربک دا اصل کې من ربک ده خو نون ساکن ده او را د يرملون حروفونه را راغلی ده نو من ربک نه ده. دا من ربک نون صفت د منځ تله یا دا نون په دی را کې مدغم شوی ده. من ربک عطاء حسابا، عطاء کې طابع حمزه باندې دوه زورونه دي وروسته ح راغلی دلته اظهار کیږي. رب السماوات والارض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. نور مثالونه شته په قران کریم کې ډیره. تاسو بیا وګورئ کله چې د تنوین نه وروسته او د يرملون د حمزه یا وبخی کله چې د تنوین نه وروسته او یا د نون ساکن نه وروسته د يرملون حروف څخه یو حرف راشي نو الته ادغام کیږي. الله مشال آباد لره بیا چاته مشکل وو نو شخصي کې وایي سو خیر اسمانه. اسلامی لار چینل موږ سره دلته تاسو هر ډول دینی درسونه او معلومات کتلی شئ په لنډ ویډیوي شکل، او تاسو هم کولی شئ چې خپلې هر ډول پوښتنې چې وي په کمنټ کې راته ولیکئ او راویې لګئ چې مفتي صاحب درته ځواب کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.